بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مینوالو السلام علیکم. اقبال محسن یم د لټون مدیر سره حاضر یم. کله کله زه داسې هغه نامتو هغه ښکلی خلک ما سره د لټون بونیر په شیشه باندې راشي کوم چې موږ په عام ژوند کې لږ نظر انداز کوو. بعضې خلک نو دا خاص خلک چې دا د دې دغه مخونه د سپېڅلي مخونه دردونه چې دی انباروي او د دې معاشرې ها خلکو دپاره دا داسې خلک دی، پاک خلک دی، ښکلی خلک دی، ښایسته خلک دی. راځئ دا د محمد ورته وایي خو ټرو ورته وایي. څنګه یې لکه ښایي دا ډېره مینه ده. او دا محمد اقبال ابلود مونږ سلام وکړه محمد اقبال مدیبال ورته سلام وکړه بالا سلام وکړه ټرو چې ټرو دا خصوصیت دی چې ډېر ښکلی ټرو څنګه یې ته زه سکول ته ځم لږ ساعت پس ته ښایي مونږ د دې ځای یو او ته چېرته راغلی وې؟ تا سره خو سودا مودا ده یار. نه ته ووایه تا ته یم چېرته راغلی وې؟ چوک ته راغلی وې ښه. او څه دې واخیستل؟ څه دې واخیستل؟ سلام ټولو ته سلام وکړه. سلام وکړه بالا وقتا سلام. دا دې دواړه ناست دي. خو مینوالو دا نه موږ د خندا دپاره شعر کوو، نه یې د داسې خوشحالۍ دپاره چې موږ خوشحاله شو، بلکې موږ وګورو چې داسې د درد نه ډک خلک په دې معاشرې کې زموږ سره پاتې کېږي. دې ته وایي ټرو. محمد بل نوم دی، دا دی محمد اقبال. او دا داسې لبډېر علاقې سلرزي اوسېدونکي دي. ټرو دا تا ته یم داسې ورکه بله خبره کوم. ټرو سبق نه چې سکول ته دې داخل کړم داخل دې نه کوم سکول ته سبق وې سبق به وې نه سبق به وې چې داخل دې کوم. استغفر الله. خو دې والا ته سبق وې چې سکول ته داخل کوم وې به سبق و زه دا الف بي ووایا. الف بي ت س جیم الله شام هغه ہے مدیبال سبق وې ته اوس ووایا. الف بي ووایا که نه الف ها بس دا جوړ تازه وکړو. بس دا جوړ تازه وکړو. الله حافظ. زئی خوږو مینوالو دغه دردونه دي چې اکثر موږ وایو دا انځور کول غواړي، دې په سینه پورې رانیول غواړي او د دې دغه خبرې د دې دغه سوچونه فکرونه چې دا کله موږ تراش کړو که نه په دې کې یو داسې دردونه دي چې د دې معاشرې دپاره د خیر امن او خوشحالي دي. خو داسې به څوک وي چې دا خلک وپېژني او دا د خپلو سینو سره راجوب کړي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ. د الله په امان.